له جذبې او جوش ډک خو د امنیتي ګواښونو له ویرې سره دغه ذکر د میلاد النبي ورځې نمانځ غونډې یوه برخه ده. د کابل په شهدای صالحین کې دا ډله هر کال ورته مذهبي مراسم ترسره کوي، خو سږ وضعیت لږ توپیر لري. 18 کاله شو چې موږ دلته مخکې راتلو، اوس هم راتلو، بیا هم راځو انشاءالله که ژوندي وو که وخت وو. خو مشکل د ټولو د امني ده، ناامني ده چې په عمل کې اوسي خلک ډارېږي، خلک سره هیره ده، خلک بس همدغه غټ وجه همدا ده چې امنیت نشته. دا کابل کې د تمیم انصار نامتو زیارت دی چې پخوا ورته په دې ورځ په زرګونه کسان راتلل. محمد نبی عطایی د افغانستان د سینما یو پیژندل شوی لوبغاړی دی چې هر کال په همدې ورځ دغه زیارت ته راځي. وایي چې سږ کال په زیارت کې د تیر کال په څیر شور او ګڼه ګوڼه نشته. قبلا مردم میامدن اینجا روزای مولد شریف 10 تا 15 تا گاو میآوردن میکشتن، زرگرا، قصابا، وکیلا و اینا پیسه انداز میکردن، یا خروار دو خروار برنج اینجا بار میشد. کل مردم کابل د روانې هفتې په جریان کې کابل ښار د 2 مرګونو بریدونو شاهد و. د یکشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کوثر دانش په نوم ښوونیز مرکز کې د یوې انتحاري حملې په نتیجه کې 40 کسان ووژل شول او له 50 ډیر ټپیان شول. د سهشنبې په ورځ هم د کابل په 10مې حوزه کې د یوې مقناطیس بم چاودنه کې 3 کسان ووژل شول. سره له دې چې دلته امنیتي تدابیر کلک ښکاري، خو د وروستیو بریدونو له امله اوس ډیری خلک د دا ډول ډله ییزو مراسمو تګ ته زړه نه ښه کوي.